نیک اخلاق. که مونږ او تاسې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت ته ځیر شو، نو د هغه ښه خویونه به راته په ډاګه شي چې هغه صلی الله علیه وسلم به له خلکو سره څه ډول چلن کاوه او څنګه به یې د خلکو زړونه راخپلول. ډېرې داسې ښځې وې چې د خپل میړه د ښو اخلاقو صفتونه د نورو له خولو اوري، خو دې خوارې ترې کله هم خواږه اخلاق نه وي لیدلي، سره له دې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تر ټولو غوره هغه څوک دی چې له خپلو میرمنو سره ښه وي، او په تاسو کې زه له خپلو میرمنو سره تر ټولو ښه چلن کوونکی یم. وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم به له خپلو میرمنو سره څه ډول چلن کاوه، لکه چې اسود بن یزید رضی الله عنه وایي کله چې ما عایشه رضی الله عنها وپوښتله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کور کې څه کول، عایشې رضی الله عنها په جواب کې وفرمیل چې د کور د غړیو خدمت به یې کاوه، او کله به چې د لمانځه وخت شو نو اودس به یې وکړ او لمانځه ته به لاړ. څومره به داسې خلک وي چې له دوستانو سره په موسکا مخ کېږي، خو له ښځې، بچیو او مور و پلار سره په تروه ټنډه مخ کېږي.